چې معاون اول پارڅ کې کار لري. تاسو وګورئ په داخل کې امرالله صالح چې دغه هغه اخیستی ده واک اخیستی ده څومره چسپکي یک دقیقه وقت بته شاهپور صاحب یک دقیقه وقت بته زور برطرف شو. تاسو ګورئ چې دغه شپږ میاشتې کېږي چې په دې کابل کې څومره انفجارونه کېږي دا څوک کوي؟ خو همدغه امرالله صالح د کمانډا د وزیر داخلي نه هم صلاحیت اخیستی، د لوی څارنوال نه هم اخیستی، د قاضي کوزات نه هم اخیستی. رئیس صاحب جمهوره تا ته خو څوک وایي نه که نه؟ او ما ته ټیم راکړه که ټیم دې را نه کړ چې څه خبرې مې په خولې راځي دغه تالار نه یې در باندې کومه او رایم در کړې وه. موږ خو تا ته کتل چې دوه متفکر یې موږ څه خبر چې تا تر څنګ غله درنه راټول سوي دي چې په رنګ رنګ غلاګانې کوي، په ګمرکو کې دوی غلاګانې کوي، په وزارتو کې دوی هغه کوي مقرریانې کوي. خو دغه ټول غله دي. په دې کې تجدید نظر وکړه. خلک د دې ته 2 سپږمو ته دي راوستي. ته خو پارک کې ناست یې. خلک دې ته راغلي چې هر یو نظام دلته راسي پې خوشحاله دي نه په دې جمهوریت. دې کې لږ بدلون راوله. خلک د 2 سپږمو ته راوستي. او بل راځم دې ته چې دا څومره انفجار کېږي دا ټول امرالله صالح دغه په چسپکي بمونه کوي. ولې مخکې نه و چې امرالله صالح ته صلاحیت ورغی دا چسپکي بمونه هم شروع سه؟ د دې ټول مسؤلیت د امرالله صالح په غاړه ده. تشکر.